العفو منك إلهي والذنب جاء مني. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که یو څوک په 10 درهمه باندې کالي واخلي ځانته او په 10 دراهمو کې یو درهم حرام وي د ده په دغه کالو کې لمونځ نسی کېږي. په 10 دراهمو کې یو درهم حرام وي. که په 500 افغانۍ باندې د یو انسان کالي جوړیږي په 500 کې 50 افغانۍ حرام وي د دغه انسان لمونځ په دغه کالو کې نسی کېږي. دا مطلب نه که درجې کم و نو لمونځ یې کېږي، یعنی په هېڅ صورت کې د انسان دغه لمونځ نسی کېږي. د حرام شتمني دغه نتیجه ده. نو چې د یو انسان عبادت لمونځ په حرامه نفقه باندې روژه ماتېدل او یا د حرامو پیسو څخه زکات ورکول د ده دپاره بیرته د وبالو د عذاب سبب ګرځي، نو د دې سړي خواري او تکلیفونه ټوله بې ځایه. دغه وجه د دوستانو چې موږ د الله څخه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې د مختلفو موضوعاتو په اړه د الله څخه خواستونه کوو، خو دعا یې مو نه قبلېږي. أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر